السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی بلاګ ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به جوړ روغ یاست. بیا هم په بازار کې یم، د کندهار په ښار کې. نو نن مو له خیره سره داسې د شالینو شاوخوا چکر در کومه. نو راځئ یو ځای سره ګورو د شالینو شاوخوا به یو څه وګرځېږو، تاسې به هم راسره ووینئ. اوس فعلا بس پر شهیدانو چوک یم نو د چینایي شبخانې په سړک باندې به داسې ولاړ شو، داسې د ډنډ چوک شاوخوا به راوګرځېږو. نو راځئ بلاګ راسره تعقیب کړئ، انشاءالله خوندور به وي. اوس فعلا پر شهیدانو چوک یم نو راوګرځېدم، دا جدید شاوخوا به داسې سیده ولاړ شو د چینایي شبخانې پر طرف باندې. مخامخ مې لمر هم دی، خدای دې وکړي چې دا ویډیو یو څه صحیح راشي. لمر ډېر زیات دی، چې څنګه به شي دا ویډیو نه پوهېږم. هم په کندهار کې هغه اولنی د سمارټ فونز مرکز و چې د الجدید په نامه یادېدی. اوس هم د چینایي شبخانې سړک باندې روان یم. سم چینایي شبخانې ته راورسېدم. د چینایي شبخانې مخامخ دا تعمیرات دي. نو داسې به ولاړ شو، پر ډنډ چوک به راوګرځېږو. له دې خوا ډېر لمر زیات و، نو ویډیو صحیح نه راتله. سم چې دور یې واړوم بېرته ویډیو صحیح نه راځي. بس نو د راسته طرف ته ولاړه، د ارغنداو خوا ته لاره د زابر پر غاړه او دورې راوګرځېدو ډنډ چوک خوا ته. بس نو یو څه لمر راسه نیام سو. نو مخامخ ډنډ چوک دی. لاره هم بېرته تللې ده د شالینو د کورو طرف ته، خو دا اوس بنده ده. پر ډنډ چوک راوګرځېدم، نو داسې به ولاړ شو. دا خوا به در باندې ووینم، داسې د سټډیم خوا ته به هم بوځم. دا طرف خو نو هم په شارینو کې راځي. خیر ما غوښتل چې د شارینو د منځ کوڅو ته مو ورولم، خو هغه دا ځینې لارې هم اوس بندې دي. نو سړک باندې یو ښایسته سالون هم جوړ شوی دی. کوښښ وکړم چې کښې راوایخم.
اکثره تعمیرات نوي جوړ شوي دي. اوس هم تقریبا بالا د سټوډیم طرف ته نږدې شوی یم. په دا راسته لاس کې سټوډیم دی. سټوډیم ته هم خلک راځي خو پخوا په نسبت اوس کم دي، ځکه اوس اکثره خلک یا عینو مینې ته ځي یا ځینې نورو ځایو ته ځي. پخوا چې عینو مینه نه وه نو مازدګري ټیم به خلک ټوله سټوډیم ته راتلل، دلته به کښېنستل یا بیا فوټبال کوئ یا بیا بس یو ګړی بیا ساتیرۍ کوئ د هلته. نو اوس اکثره خلک نورو خواو ته ځي. زه بیخي خپله دا ډېر وخت سټوډیم ته نه یم راغلی چې په سټوډیم کې څه خبره ده اوس. دا هم مومند روغتون دی. دا زوړ مومند روغتون یو خو نوی جوړ شوی دی. لاره نو بېرته د سرې جامې له خوا سره راغله دغه لاره. دا نو سټوډیم دی، د کندهار سټوډیم دی. اکثره لوبې هم دلته کېږي. بل ورځ به له خیره سره یو سپیشل ولاګ پر سټوډیم جوړ کړو. نن لپاره به دغسې در باندې ووینم. تقریبا بس جامع عمر ته راورسېدم. دا مخامخ نو تاسو وینئ چې جامع عمر ده. کار یې دا ډېر وخت کېږي شروع ده خو جوړه نه سوه تر پایه هم. نو دا د نورزو شاه برج پر طرف باندې راکاټ شوم، دورې نه ولاړم ډایرکټ. مخامخ هم د حاجي عبدالله کارته ده. دې خوا ته نورزو شاه برج دی. پر دې خوا راکاټ شوم، مخامخ د نایدو چوک ته نه ولاړم. نو دا و د نن ورځې ولاګ چې په ښار کې وګرځېدو. دا ځینې ساحې مو در باندې ولیدې. نو خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو یې. تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، او په تلو کې چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. ډېره مننه. د الله په امان.